अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, जय मनमोल असलम और प्रोग्राम तासु गोरी खबरे और संदरे। उम्मीद कोम چې چرته به خبره وختونه بم خسته تیریږي خبر سکونه باندې به لایف تیرو رخبل چې کوم تاسو ایکسترا ټایم یو می ټایم ابا یو خسته خزي کې انویسټ کوي چې هغه کې بعد کې تاسو ته فائدہ ملاويږي. امید کوم چې مده سي وي اور ورسره چې څنګه تاسو ته پته ده نن د منګل ورځ ده. منګل پر ورځ تاسو له دا پروګرام وروړم خبره او سندره او دې پروګرام کې صحیح تاسو ته خو به یاد کنه چې صحیح اوس بار ول خو نه کوي بٹ سټیل څوک چې نیو ویورز دي څوک نیو خلک مونږه ګوري لګي نو مونږه لګ ډیر چینجز پکې راوستي دي. چینجز دسه چې اوس به خالی مونږه په خیبر میډل ایست ټي وي باندې به لایف نو اوس به مونږه درې ځایونو باندې لایف وو which is like تاسو ته پته د سوشل میډیا زمانہ دا هر څوک مطلب ټي وي طرف ته نه ځي کنه. نو ما ویلې چې ولې نه خپل ویورز لپاره لږ اساني کوم چې سوشل میډیا طرف ته چې مونږه سوشل میډیا زمانہ چلی لګیا ده. نو سوشل میډیا چې زمونږ کوم اکاونټس دي اوی ټي خیبر ऑफिशियल पेज چې کوم دی فیسبوک باندې هغه باندې مونږ لایو او خیبر میډل ایست انستګرام پیج چې کوم دی هغه باندې مز لایو. نو تاسو ما تر کم ځکه چې تاسو خوخه لایو پروګرام کې کال کولای شئ. دلته فیسبوک پیج باندې تاسو کامنټ کولای شئ. ورسره خیبر میډل ایست اپ چې پیج دی انستګرام باندې تاسو هغه باندې ما سره کانټیکټ کولای شئ. نو دلته بس تاسو کامنټس ریډ کوم او دلته بس تاسو کال ریسیو کوم. نو ډیر ایزی شو تاسو د پارم او ما د پارم چې مونږه اوس یو بل سره ډیر مطلب کانټیکټ کول ایزی شو ولې چې رابطه به چې څومره ساتو اور څومره چې رابطه ساتو ما مطلب یو کنیکشن جوړیږي کنه. that's how thing works, that's how life goes on. نو بس او ورسره مونږ خپل ټاپک څنګه یې رول شو چې د پروګرام کې مونږ یو ټاپک هم وروړو. نو ټاپک چې کوم مانن راوړی دی اټس اباوت همیشه لایف ریلیټډ چې مونږ خپل لایف سره کم چې مونږ ریلیټ کولای شو. نو کم نن چې کم ټاپک ما راوړی دی دیٹ از ټریټ ادرس د وی یو وانټ اټ ټو بی ټریټډ. یعنی چې نور خلکو سره داسې سلوک کوه چې کم ته خپل ځان دپاره غواړي. اوس مونږ ګورو چې مونږ سره بل کس غلط ټریټ وکړو صحیح ده مونږ غلط سلوک مونږ سره وکړو مونږ خپل زړه خفه کو بیا مونږه مخکې چې زو بل کس سره هغه شان دي سلوک وکړو نو مونږ هغه ټایم ایر شي چې بل کس مونږ سره هغه ټایم داسې سلوک کړو نو مونږ ته څومره بد لګېدل. نو همیشه هم داسې پکار دی ولې چې یو انسانیت یو هیومانیټي چې کومه ده چې انسان په شان دي ټریټ کوي. او نن سبا زمانه کې څوک هم انسان په شان دي څوک هم نه ټریټ کوي. همیشه څوک چې مطلب یو نو هو آر ویلتي هو آر ریچ هغه سو ته ډیر اوچت ګوري خلک او لک چې کمزوري نو هغه سو ته مونږ انسان نه وایو نو which is very wrong. ولې چې هیومانیټي هغه انسان دی مونږ هم انسانانو ټول انسانانو مونږ ته پکار ده چې مونږ ټول چې څومره دنیا کې خلک دي مونږ یو لیول سره یو پرسنټیج سره ډیل کوو ټریټ کوو. ولې چې مونږ همیشه هم دا ګورو کنه چې او د فلانه کس داسې وکړو فلانه کس داسې وکړو صحیح ده اوکې کړی وی بټ مونږ ولې خپل ځان کې هغه چینج نه راولو. مونږ ولې داسې نه کوو چې اوکې دې کس داسې غلط بل کس سره سلوک وکړو. مونږ ته پکار دی چې مونږ هغې سره لاړ شو هغې سو ته لږ یو دو خبرې ښه وکړو یو دو خبرې ورته وکړو چې دا سلوک صحیح نه دی. وټ اف someone will do it to you how would you feel. نو همداسې خبره ده چې همیشه خپل سلوک ښه ساتئ خلکو سره. ولې چې نن سبا زمانه داسې ده لایف ډېر زر تیریږي پته هم نه لګي. بیا انسان یو ټایم راشي چې بیا افسوس کوي چې کاش ما خپل هغه ټایم یو داسې ښځې کې یو داسې مطلب ښه سلوک سره انویسټ کړی وی په خلکو کې چې همیشه خلک به تاسو ښه کې یادوي بد کې به هم نه یادوي. ولې چې په مخ خو ټول ښه دي که نه نو شاته چې مونږ ته پته نه چې شاته څه خبرې کوي لګیا دي څوک. نو همیشه خپل سلوک داسې ساتئ خپل پرسنالټي داسې ساتئ چې تاسو همیشه خلک په ښه هم کې یادوي او خپل ښه ټایم کې هم یادوي خپل بد ټایم کې یادوي چې نه هغه کس سلوک چې دی هغه مونږ صحیح ټریټ کوي نو میټر وټ ایور اټس هیپنینګ. نو اوس به مونږ لاړ شو خپل هغې ته انسټاګرام کې چې مونږ ته میسج راغلی دی هغې سو زلان برانډ مونږ ته ویلی دی هلو زلان برانډ مونږ به هم ورته هلو کوو مننه ډېر مننه ستاسو دلته راتلو دپاره.
ورسره مونږ ایویټي خیبر فیسبوک پیج افیشل چې کوم یو دی هغه باندې لایو وو نو هغه باندې به مونږ کامنټس ریډ کو چې الته مونږ ته خلک څه کامنټس کوي لګیا دي دلته به اواز روکو ولې چې اواز اوچتو سوري نو دلته به مونږ راشو دلته مونږ ته چا څه ویلي دي کال دی مونږ سره راځي ګورو څوک دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو انمول جان جوړ په خیر رنگین ترین څنګه تاسو بالکل خیر د استاد واګای ته په خپل خیر الحمدلله وختونه څنګه تیریږي کور کې ټول څنګه دي ماشاءالله وختونه مختلفي کور والا هم برابر دي په خپل کور والا خدي دي الحمدلله نور دا وای کنه موسم څنګه دی موسم نه خوند اخلي لګیا وای موسم خو یخ شوی ده کنه ورځ کې لږه ګرمي شته چې خوشپې کې مکمل یخ دی ماخام کې مشپې کې خشي کنه دلته دوبۍ کې دا غده چې سار کې ګرمي خو ماخام کې مطلب پکی کې گزاره کیږي اوس ایسی موسم ته لیدل ولې چې ایسی لګیدلی بیا ډیره زیاته یخني کیږي سه بیا اډو کې خوږیږي بس نو دا خبره ده کنه الله دې مونږ باندې رحم وکړي چې ستاسو تحقیق وکړي چې مطلب چې څنګه ځان لپاره عزت غواړي مطلب تاسو ببل ته وګورئ عزت ورکړئ بالکل هم دا سیدا هم دا مې ویل بالکل او کنه لکه مطلب په ما باندې چې څوک ماته غلطه خبره وکړي مطلب ماته غوسه راځي یا څوک ماته مطلب چې ما سره کوم کردار خلک غلط ادا کوي او ماته غوسه راځي نو به هغه کردار بل چا سره نه ادا کوم ځکه نو چې ماته غوسه راغله نو په هغه ته هم راځي کنه بالکل هم داسې ده نو وزار چا سره ښه اخلاق سره او ښه احترام ادب سره اصل دا داسې خبره ده کنه دا مطلب بیا راځي تکبر ضرور کې چې مطلب چا سره مطلب چا ته سپک ګوري او چا ته ښکته ګوري چې دا تر ما نه دا سړی کم دی چې کنه جی داسې ده نن سبا زمانه هم داسې ده او کنه که زور تر سویم دا غریب برجغ نه کوي نو مونږ ته پکار دي چې هر سړی ځان نه مطلب ځان هر سړی نه کم ګڼي بیا ان شاء الله کار به برابر بالکل هم داسې ده بس انمول جان نور د خسته وخت نه ده کوم مجید منیر صاحب ته د سپیشل سلامونه سړي جان ته روب منګل ته اجازه بای ته چې تاسو څوم راومي جنیاز بای ته ګور د سپیشل سلامونه وعلیکم السلام ډیره مننه خو بس نور د خسته وخت نه ده کوم مجید ګل د غواړم ګل اوس عمر د ګل مشه چې خپل دعاګانو کې میاد ساته خسته شپه دې په خیر خسته شپه په خیر مننه ډیره مننه تاسو کال د پاره دا زموږ یو کالر رنگین ترین همیشه کال کوي خسته خبرې کوي یو پوزټیو وایب سره راځي ولې چې هغه زه همیشه کله چې خپل څوک فرند جوړوم یا داسې څوک ریلیټیو زما مطلب اوس کزنز وغیره شو زما هر کزن سره نه لګي ولې چې هغه وایم کنه وایب نه میچ کیږي یو وایب مطلب هغه انسان اوس وایب ته پښتو کې څه یا راته پته نشته خو زموږ هغه انرژي نه میچ کیږي چې څو پورې زما یو کس سره انرژي نه میچ کیږي هغه پورې زما هغه کس سره دومره خاص نه لګي نو دا زموږ یو کالر رنگین ترین همیشه راشي ښه ښایسته انرجیټک یو وایب سره راځي او ښه ښایسته خبرې وکړي نو اوس به موږ خپل فیسبوک طرف ته لاړ شو خپل فیسبوک طرف ته کلیم الله ویلي سلام کلیم یم د سوابۍ نه زما لور میراب جان خپل بلال مامو چې ملیشیا کې دی سلام وای کلیم الله ستاسو لور میراب چې خپل مامو ته سلام لګلی دی امید کوم هغې ته به دا سلام ورسیږي او وعلیکم السلام او زموږ طرف نه تاسو ټولو ته سلام او ډیره مننه ستاسو کومنټ دپاره اوس بل کس چې کوم شاکر الله میسج کومنټ کړی دی شاکر الله فرام ډنمارک هلو شاکر الله I hope you are doing great thank you for coming on our Facebook live نور خان سعودي عربیا هغې زموږ نه ډیمانډ کړی د سونګ دپاره نو نور اسلم چې موږ سره ستاسو زما سرنیم یو دی صحیح ده انشاءالله چې موږ سره څه سندره نه وي نو انشاءالله ولې چې پروګرام دی خبرې اور سندرې نو ضرور به پلی کوو ته وړې عایشه صد نه تلې خیر زه اوس په دې پوه نه شوم او نور خبره چې دا ده چې سهیل خانزاده السلام علیکم کړی دی موږ ته وعلیکم السلام
څنګه چې زموږ فیسبوک ویورز زه به تاسو ته دا وایم چې نن زموږ ټاپک دی ټریټ ادرز هاو یو وانټډ ټو بی ټریټډ نورو خلکو سره داسې سلوک ساتي چې څنګه تاسو غواړئ تاسو سره خلک ټریټ کړي تاسو سره هغه شانې سلوک وساتي نو دلته کومنټ کې ووایئ چې تاسو په دې حوالې سره څه به ویل غواړئ ستاسو څه رایه ده په دې ستاسو څه آیډیا ده په دې نو بیا به په داسې لایف سکرین باندې دلته به هم زه تاسو ته ریډ کړم نو یو نو لایک یو کنیکشن جوړ شي مخکې ځي خلک نو ورو ورو obviously یو کنیکشن وي نو بیا یو بونډ وي که نه نو that's the thing نو ورسره ما دا ویلې تاسو ته چې نن سبا چې کوم دی موسم ښه کېږي لګیا دی او همیشه مطلب یو سمر چې تېر شي که نه نو مونږ یو خپل یو داسې روټین کې مونږ عادت شوي چې مونږ بس انډور اکټیویټیز کوو مال وغیره ته لاړ شو یا آفس وغیره ته لاړ شو دیټس اټ زموږ نور څه اکټیویټي نشته نو زه به ورسره دا وایم چې موسم ډېر حد پورې ښه شوی دی نو دې سره مونږ ته پکار دی چې مونږ خپل کال د مونږ سره ګورو څوک دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام خیر جی تاسو خیریت دي الحمدلله تاسو څنګه خسته نو خیر دی جی زه پاکستان د خبرې کوم شکیل ملکان راغینا جی څنګه تاسو خیر دی جی خیرونه الحمدلله پروګرام په مخ ګورو مرګ ناسو وی جی پروګرام مزدار خبر په کوم ډول ته معلومات مننه ډیره مننه خو پروګرام ته راغلی وی نو ټاپک حواله سره بس ویل غواړئ جی وایم اوس پروګرام ته راغلی نو اوس په ټاپک حواله سره څه ویل غواړئ ټي وي سلو او کنه تاسو کلم کال کوي د شاته ټي وي आवाज بندوي هلو جی دا پروګرام موضوع سره کوم تاسو چې د مزدار او د خپل ملګری ناس جی مننه ډیره مننه نور څه به ویل غواړئ پروګرام کې څه شی ټپا څه راوړیم دي اواز مې کوی نشم دي ویم څه نور په پروګرام کې څه ویل غواړئ څه شی ټپم راوړې ده جی ټپو په دې خاص نه راځي غزل ډېر خوښ دی خبر مالي منتظر په اواز باندې یو غزل غواړم جی تاسو ویل غواړئ فرمایش دی ها خیر هیڅ مسله نشته نور بس څه پوزټیو میسج څه سلامونه خپل ملګرو ته څه ویل به غواړئ صحیح خپل ملګري پر دامنو په دوه کې دي نور ملګري یاران دوستان دا ته دوا سلام وایي وعلیکم السلام ډیره مننه ډیره مننه تاسو کال د پاره دې سو کال کړو دې زموږ پروګرام تعریف کولو د پاره او همیشه چې کلم څوک چاته د چا پروګرام یا ډریسینګ یا میک اپ انیثینګ یا د خوراک ریلیټډ ټو انیثینګ چې د یو شي تعریف وشي کنه هغه انسان اسې موټیویټ شي همیشه یو ښه الفاظ بل کس د پاره ول دي خبرې کول دي یو ښه الفاظ چې خولې نه انسان وباسي نو هغه کې د چا نقصان نه دی هغه کې نه تاسو کې څه نقصان راځي نه هغه بل کس ته نقصان رسیږي ولې چې یو ښه الفاظ د بل کس زړه خوشحالولی شي یو ورځ مطلب یو کین میک دیر ډے یو ډونټ نو چې هغه کس په خپل لایف کې څومره اپسیټ دی څومره بیزي دی ستاسو یو خبره کېدی شي هغې څه دپاره ډېره غټه خبرې کال د موږ سره راځي ګورو څوک دی هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم I guess call drop شو so internet issue ولې چې reconnecting راتلو hello السلام علیکم hello I guess call drop شو اور څنګه چې ما تاسو ته ویلې چې مونږ همیشه داسې یو ښه خبره چاته وکړو یا داسې ښه الفاظ یوز کړو بل کس دپاره چې هغې رس جوړه شي maybe for a second or for a minute بل کس لږ زړه خوشحاله شي نو اوس مونږ سره شوی د دمې وخت په پروګرام کې چېرته مزې د دمې نه پس واپس راځو
वेलकम बैक टू खबरी और संदरी। उम्मीद कोम یو ورکوټی شاندمې نه واپس راغو ورکوټی شاندمې کې به تاسو سنه څه کړي. کال دې موږ سره راځي ګورو څوک دی. هلو السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک دی موږ سره د کم زینا؟ څنګه تاسو فیس الحمدلله. تاسو څنګه؟ تاسو غوښتل لږ بل شانت راځي چې لپاره زه نه پوهېږم په غږم. ویم ستاسو ښایسته نوم او کوم ځای نه م کال کړی؟ زما نوم زلا دی، د کابل نه مو اړیکه نیولې. کابل نه م کال کړی دی. څنګه وایي تاسو؟ او زلا برانډ په انسټاګرام کې تاسو ته سره کومنټ کړم. ښه تاسو انسټاګرام نه راغلی وئ. څنګه یې تاسو؟ شکر دی الله فضل دی الحمدلله. تاسو څنګه یاست؟ ښه یاستئ؟ الحمدلله الحمدلله. دا راته څه مصروفیات هم دي؟ څه کوئ لایف کې؟ ژوند کې څه کوئ؟ څنګه پوه نه شوم. څه مصروفیات دي؟ سټوډنټ وئ یا هاوس وایف وئ؟ زه دلته په یو برانډ کې کار کوم د ښځو دپاره د کوم جنکۍ چې لکه د مکتب کوم نو طالبان وخت دلته پاتې دي. جی جی. موږ ټول یو ځای سره شوي یو. موږ یو برانډ جوړ کړی د افغانیو پاڼه یو. هغه په افغانستان کې او په هر ملکو کې موږ دا صادرات لکه لګوي. ماشاءالله ماشاءالله. الله هم کامیابه که. دا یو داسې فیلډ دی که نه چې انسان پکې مخکې تللی شي. ولې چې نن سبا زمانه یې داسې روانه ده نو وومن چې کم خپل کار کوي هغې سو دپاره مطلب دا ټایم ډېر هایپ باندې تاسو مخکې تللی شئ. هلو هلو هلو. کال ډراپ شو او څنګه چې ما دلته کتل لګیا و چې فضا دلته ما ته کومنټ راغلی دی چې چا کړی دی. کلیم الله فضا ستاسو پروګرام په ډېر شوق سره ګوري. تاسو ته سپیشل او ټول مسافرو ته سلام وایي. کلیم الله فضا دا زما طرف ته ډېر مینه او ډېره مننه چې تاسو زموږ دا پروګرام خوښوئ او تاسو ګورئ. سلیم هاشمي چې دی هغې څه وایي سلام ټو آل. وعلیکم السلام. ویلکم ټولو ته ویلکم ویم چې تاسو ډېره مننه تاسو دلته جوین کوئ مونږ او مونږ سره خبرې کوئ لګیا وئ. ورسره به زه دا ویم چې افریدي افسن په انسټاګرام باندې میسج کړی دی. هغې څه وایي again this is me Asfan Afridi from district Khyber. I would like to say to be kind with each other because being a Muslim are brothers and we are known by unity across the world. ډېره ښایسته خبره وکړه چې بینګ ا مسلم مونږ ته پکار دی چې مونږ یو یونیټي سره اوسېږو او دا اسلام کې هم دی رایټ چې مونږ پکار دی چې مونږ ټولو سره ښه سلوک سره ملاوېږو ښه ښایسته ټریټ کوو خلک. نو بینګ ا مسلم مونږ ټول یو مونږ ټول ایکول نو مونږ ته پکار دی چې مونږ خپل خلک نور خلک هیومینټي ایز ا هیومن مونږ ته پکار دی چې مونږ ټول یو equally treat کو. کال دې موږ سره راځي ګورو څوک دی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تللی ښه؟ الحمدلله. تاسو څنګه یې؟ څوک دی موږ سره؟ قدیم شاه دی ما. کلیم شاه. تاسو ما ته ښکارې فیسبوک نه راغلی که نه؟ جی فیسبوک نه. جی څنګه یې تاسو؟ ښه دی. دوبۍ کې یم د بنیرو. دوبۍ کې چېرته اوسېږئ؟ دوبۍ کې اوسېږم په جمیره کې. جمیره کې ماشاءالله. څه کوئ جمیره کې تاسو؟ مطلب څه کار څه جاب کوئ؟ ډرایور یم. ښه څومره ټایم هم وشو دلته؟ دلته کې مو وشو تقریبا 15 کاله وشو. 15 کاله. 15 کاله کې مطلب تاسو څه ایکسپیرینس وکړو؟ څه مختلف ولګېدل تاسو ته د پاکستان او دغه حوالې سره؟ یار بس دلته کې دغه چې راغلی پاکستان کې هم ډرایوینګ کوو. بس دلته کې هم دا ډرایوینګ کوو نو. ها صحیح ده. دا راته وایي څه به ویل غواړئ ټاپک حوالې سره؟ ولې چې ټاپک خو به تاسو ته پته وي چې شروع نه تاسو ګورئ لګیا وئ نو ټاپک حوالې سره به څه ویل غواړئ؟ یار موږ نشو ویلی څنګه یې وسه په دې کې. جی پروګرام ډېر ښه دی. ډېر زبردست دی. مننه ډېره مننه. ډېر زبردست ګورم پروګرام
زما یو ملګری دی په الکوز کې پاتې کېږي سناپور کې پاتې کېږي امیر علي نوم یې دی د صوابۍ هغه ته سلامونه کومه. وعلیکم السلام. ستاسو سلامونه ستاسو ملګري ته ملاو شو. ډېره مننه. نور څه به ویل غواړئ پروګرام کې؟ څه میسج څه پوزیټیو میسج خپل طرف نه به څه ورکول غواړئ؟ بس میسج خو دا ورکوو چې بس الله دې زموږ په ملک کې امن راولي. آمین. زموږ ملک خوشحالۍ څنګه چې دوبۍ ده جی څنګه زندګي ده الله دې هغه هم په پاکستان کې او د امیر علي او نور دا ډېره د صحابۍ دی چوټلاورو جی او عایشه نومې دی او هغې ته سلامونه کوو عایشې ته. وعلیکم السلام. عایشه سلامونه زما طرف نه اور دې طرف نه کلیم الله طرف نه. قدیم شاه کلیم شاه جی کلیم شاه سوري. زه ته ډېره مننه. هلو آباد اوسه. هلو ستاسو आवाज لاړو. هلو بل کال د موږ سره هغه سو کال ډراپ شو. بل کال د موږ سره راځي ګورو څوک دی. هلو السلام علیکم. هلو 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 till the time the comments read کو. عامر خان وی سلامونه څنګه پروګرام خو ډېر ښکلی دی. عامر خان thank you so much. زه ښه یم الحمدلله. تاسو وایي تاسو څنګه اور مننه زما پروګرام خوښولو دپاره. اور نن دې ولاړ شو نور کامنټس دي. محمد طارق وی السلام علیکم. وعلیکم السلام محمد طارق. ڈاکٹر جمیل اور اگزائی وی ماشاءاللہ ویری نائس اینڈ نائس ایفرٹس بائی مسٹر زمرود خان. تھینک یو سو مچ فار یور کامنٹ. متی الله زموږ ریګولر کالر دی یو داسې ریګولر کالر دی چې موږ ته کالز کوي. متی الله تھینک یو سو مچ. تاسو دلته موږ ته کامنټ وکړو نو بټ موږ ستاسو د کال ویټ کوو لګیا تاسو کال کوئ پروګرام کې ولې چې ستاسو خبرې چې کمې دي هغه خو ماشاءالله ډېر پوزیټیو خبرې کوي ډېر ښایسته خبرې کوي نو کال وکړئ دلته موږ ته اور انشاءالله دلته په کال باندې به خبرې کول چې ستاسو خو دلته ډېر زیات میسیجې راغلي دي. نو اوس معروف خان وی هلو معروف خان. اوس به لاړ شو انسټاګرام طرف ته. انسټاګرام کې کم میسیج انسټاګرام کې کامنټس چې راغلي دي سلامونه وعلیکم السلام. हर तरफ था मैसेज दी you know life your brain gets stuck when you have a lot of things to do but خو داسې دی که نه چې څومره تاسو خپل یو برین اکټیو ساتئ شی نه کوئ نو یو برین سیلز ورک بیا به زیات کار کوي نو مازغه به هم ډېر زیات کار کوي. څنګه چې زما ماما ما ته وایي کله وایي بس ته دا دومره مازغه ته چلی لګیا داسې نه چې یو ځل بس یو ورځ به راځي لیونی شوی وی ورته یم نه اما دې سره زما مازغه نور تیزیږي وایي څومره تیز دی دا مازغه نور وایي بس ته مازغه هم ستړي شي یو وخت دی بټ زه دومره یم که نه زه یو اډکټ نه انسان یو عادت یې موبایل یوز کول. زما موبایل چې زما لاس کې نه وي که نه زه ویم چې او مای ګوډ ما نه څه روږ دي. نو هر انسان کې یو داسې عادت دی چې هغې نه یو همیشه یو نه یو ګیجټ لاس کې څنګه چې موبایل شو کله خلک چې دی هغې څوک ګیمز سره ډېر زیات شوق لري ګیمز کوي. زما چې دی زه موبایل کې ناست یم بېشک سم نه کوم لګیم خو آی نیډ مای فون ان مای هینډ. نو پروګرام شروع کې ما دا خبره کوله چې مونږه اکټیویټیز سمرز کې چې د ګرمیانو کې زمونږ اکټیویټیز بالکل ختم شي ولې چې مونږه انډور شو مونږه صرف انډور اکټیویټیز خالی بار ځو مالز وغیره ته څه ګروسري شاپینګ یې مونږه هغه وکړو بیا واپس راشو مونږ سره نور څه مطلب خاص اکټیویټي نه. نو اوس چې څنګه رو موسم ښه کېږي لګیا دی وینټر شروع شو نو دې کې مونږ ته پکار دی چې مونږه خپل یو اکټیویټي جوړ کړو بار واک لځو لږ داسې اکټیویټیز ولې چې ګرمي کې آی نو اسپیشلی می آی کین ناٹ بیر سن اور ګرمي کې خو بالکل نه ولې چې ګرمي آی ډونټ نو هر چا نه خوښه ګرمي نو زما خو بیخي نه ده خوښه. اوس چې دا وینټرز راغلل یخنیانې راغلې اوس ما ته چې تاسو څومره وایي چې ما ته تاسو 5 کیلومیټر واک زه کوم زما خوښ شي. کال د موږ سره راځي ګورو څوک دی. هلو السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو السلام علیکم. کال ډراپ شو. اوس پروګرام کې شوی دی یو د بریک وخت چرته مزې ورکړو چې د مینه بعد واپس راځو.
वेलकम बैक टू खबरें और संदरे. تاسو هم سوچ کوي چې خبره او سندري دي, خبري دي او سندري نشته ده. سندره واخیره کې یو چلو ولې چې مونږه همیشه د سندري پلی کو اور بیا مونږ سره بیا د خبرو ټایم نه زمونږ د کالرانی یا د ویورز چې هغه سره کال نه لګي څنګه چې ګوري بریک نه بعد څنګه واپس راغو مونږ سره کال دی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک دی مونږ سره د کم زینا؟ زه کاشف خان خبر کوم د بنیر. تاسو आवाज ډیر سلو راځي لګیا دی. سر سامي थोड़ी आवाज اونچی کر دے. کاشف خان د بنیر خبر کوم. کاشف خان د کم زینا؟ بنیر نه. څنګه تاسو کاشف؟ خیر دی جی, تاسو ښه؟ الحمدلله. وختونه هم څنګه تیریږي لګیا دي؟ کور کې ټول څنګه دي؟ وختونه خپل تیریږي او خپل پاس کیږي. الحمدلله. سبب ویل غواړي پروګرام کې خپل طرف نه څه میسج به ورکول غواړي ویورز ته؟ پروګرام هلو کال ډراپ شو. مونږ سره کال د بنیر نه آی ګیس بل کال دی مونږ سره کنه. هلو بله, السلام علیکم. هلو السلام علیکم. مالک مخکې تاسو سره کال کړی او بیا ستاسو غږ هم سم دغه انټرنټ سم کار نه کوي. افغانستان نه څوک دی مونږ سره؟ ما څنګه تاسو؟ زما نوم زلا دی, زلا بند. زلا څنګه تاسو؟ خیر اوسئ, مننه. تاسو څنګه یاست؟ ښه یاستئ؟ الحمدلله زه هم ښه یم. څنګه مصروفیات هم څه دي؟ څه کوئ ژوند کې؟ څه سره بیزي وئ؟ هلو ستاسو आवाज راځي مونږ ته. اګه څه انټرنیټ ایشو دی ځکه خبرې صحیح نشي کېدی. هلو کال ډراپ شو. څنګه چې ما تاسو ته ول انټرنیټ ایشو دی ولې چې نیټورک ایشو کېږي همیشه. اوس به مونږ واپس راشو خپل کومنټ سیکشن ته, فیسبوک لایف ته. فیسبوک لایف کې اسرار یوسفزای وی هلو اسرار یوسفزای. هلو محمد عامر وی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور دلته موږ ته شفیق دل سے چمکانی دا وړې عائشه سایډ نه ټولو ټیم ته سلام. وعلیکم السلام. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک دی موږ سره د کم زینا؟ فضاګټ نه فضل الرحمن. فضاګټ نه فضل الرحمن. څنګه تاسو؟ هلو جی تاسو आवाज راځي. څنګه تاسو؟ خیر, السلام علیکم. مول څنګه خیر دی؟ وعلیکم السلام. خیر تاسو څنګه؟ الحمدلله. سره دعاګانې دي. خبره به ټیک ټاک خپل وای. خیر تاسو؟ الحمدلله. وختونه هم څنګه تیریږي لګیا دي؟ کور کې ټول څنګه دي؟ خیر دی ټول ښه. الحمدلله. دعاګانې درته کوي. سلامونه ټول سره. وعلیکم السلام. ډیره مننه. څه به ویل غواړي پروګرام کې ټاپک حواله سره؟ نو پروګرام خو موږ کم صفاتو کو, ستاسو کپړو صفاتو کو, د پروګرام صفاتو کو, د خبر صفاتو کو, ټول صفات د ستاسو پروګرام بس ون بای ون د ټول صفاتو کې. جی او شروع شي شابه ون اول نه راځي بيخي ون بای ون ټول صفاتونه شروع کړئ. ستاسو आवाज بالکل نه راځي. پته نه لګي بس کله زمانه کله تاسو نه راځي. او اوس د صفاتونو ټایم شنو आवाज نه راځي. هلو بنده کوم یو صفاتو یوم د صفات محتاج نه دی کنه, بس ټول صفات دي. مننه, ډیره مننه. بس تاسو دومره وویل, ډیره مننه. څه سلامونه خپل مرګرو ته یا ریلیټیو ته څه سلامونه ورکول غواړئ نو ورکولی شئ. بس تاسو ته سلام. ټول څه مسافر زموږ ورونه ټول ته سلامونه کوم. ټول ته سلامونه. وعلیکم السلام. ډیره مننه. نشي دی چې خپل اتفاق اوسئ, په مینه محبت سره اوسئ. خپل تیروي لږه زندګي ده.
د شمار شپې ورځې دي چې څومره ښې تېرې شي نو ښه ده. بالکل او بالکل. ټول ته دعا سلامونه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه ستاسو کال دپاره. دا زموږ یو داسې ریګولر کالر دی، همیشه کال وکوي. نو همیشه کال چې مطلب یو ښایسته خبره چې وکړي که نه، یو څنګه چې ما تاسو ته وویله یو یو ښایسته خبره چې څوک وکړي نو ستاسو ورځ جوړه شي. یو فیل هیپي، یو فیل موټیویټډ. همڅنګه چې دوی څوک زما تعریف یې وکړه، د پروګرام تعریف یې وکړه، د خیبر تعریف یې وکړه، نو افکورس یو انسان چې یو شي تعریف وکړي نو هغې څونه ښه څه مطلب ضایع لا نه ړل. مونږ ته ښه خبره میلاو شوه، هغې څه هم خوشحاله، مونږ هم خوشحاله. نو همیشه خپل کس سره همداسې تعلق ساتئ چې انسان زړه خوشحاله شي. اوس به راشو دلته خپل کال دی مونږ سره، راځئ ګورو څوک دی. هلو السلام علیکم. هلو 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 هلو. انیویز مونږ به دلته خپل فیسبوک کامنټس ته راشو. فیسبوک کامنټس کې رحیم خان همدرد وی سلام وعلیکم السلام. عبید الله وی سلام علیکم وعلیکم السلام. عبید الله I'm from افغانستان. عبدالله خان CH افغانستان نه دی، هغه سوچ چې د افغانستان نه. السلام علیکم جی. اټلی کې ښکلی موسم، ستاسو پروګرام ډېر خوند کوي. محمد عامر اټلی نه، هغه سو سلام ویلی دی وعلیکم السلام. اټلی کې خو همیشه ښایسته موسم وي، هلته خو سمر زمي. نو څنګه چې ما اورېدلی چې یورپ سایډ کې چې ګرمي هم شي که نه، نو لږ موسم ښه مطلب یو بهار ټایپ موسم وي. نو بس تاسو موسم انجوای کوئ، ورسره زما خبرې او پروګرام انجوای کوئ. صدام ککړ وای سلام څنګه؟ زه ښه یم صدام ککړ، تاسو څنګه؟ وختونه هم څنګه تېرېږي لګیا دي؟ خیر ام خان وای سلام علیکم I'm from China. any پښتو سانګ څنګه دې سانګ ریکویسټ کړی دی، دې ته پته ده چې پروګرام خبرې او سندرې دی. نو خیر ام خان مونږ به داسې وکړو که نه چې اخره کې به تاسو ته څه ګانه پلی کړو، ولې چې اوس کامنټس هم ډېر دي، کالرز هم ډېر دي. نو اوس دې کې چې مونږ سندرې پلی کړو نو تاسو کامنټس او خبرې به بیا مونږ نه مس شي. نو تاسو دلته کامنټس کې خبرې کوي، مونږ سره چې کوم نن ټاپک چې کوم دی treat others how you want it to be treated. نو په هغې حوالې سره تاسو خبره کولی شئ، کامنټ کولی شئ، خپل رای ورکولی شئ. عابد نازاز وای سلام جی سهل دی. وعلیکم السلام. ښه خیریت دی. تاسو وایئ تاسو څنګه؟ اوس به انسټاګرام کامنټس ته راشو. انسټاګرام کامنټس کې خلکو میسج کړی، اصغر میسج کړی سلامونه. وعلیکم السلام. عثمان وای هلو السلام علیکم. انمول عثمان فرام پېښور. عثمان ما ته تاسو یاد وئ، تاسو پروګرام کې کال وکړئ، دلته کامنټ مه کوئ، ولې چې دلته خو تاسو کامنټ وکړو بټ مونږ ته پکار دی چې تاسو مونږ ته کال وکړئ او مونږ هلته خبرې وکړو. صحیح ده؟ جاوید الکوزی وای سلام علیکم. وعلیکم السلام. اور دلته فیسبوک باندې مونږ ته میسج کړی دی فایق زاید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ما ته د ټاپک حوالې سره کامنټ هم کولی شئ، کال هم کولی شئ. ورسره چې مونږ ما خبرې کولې خپل اکټیویټیز حوالې سره چې مونږ خپل یو اکټیویټي جوړ کړو، خپل لایف کې یو داسې ګول جوړ کړو دس سمر، ولې چې هر سیزن یو نه یو ګول یې که نه چې مونږ همیشه څه نه څه تیاري سره راځو چې ګرمیانې شروع کېږي نو مونږ مغزو کې دا جوړ کړي چې او ګرمیانې را روانې دي، مونږ به دې ګرمیانو کې داسې کوو. اور چې بیا یخنیانې راشي نو مونږ همیشه دا سوچ کوو چې دې یخنیانو کې به مونږ دا کوو، هغه به کوو، دلته چکر لبزو. نو همیشه چکرونه خو صحیح ده مونږ کوو یخنیانو کې، مونږ باربیکیو شي، مونږ خپل داسې پارټیز وغیره پکنیک وغیره ډېر زیات شي. خو ورسره مونږ ته دا پکار دی چې مونږ خپل یو ډیلی روټین کې یو داسې خپل یو ایکسرسایز کې د واک شو زیات نه زیات یو 24 غنټو کې مونږ ځان له یو غنټه نشي راویستلی خپل واک دپاره، لکه مونږ لږ واک وکړو، لږ فرش ایر واخلو. کال دی مونږ سره راځئ ګورو څوک دی. هلو السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک دی مونږ سره د کوم ځای نه؟ هلو جی ستاسو आवाज راځي. چې څوک دی مونږ سره د کوم ځای نه؟ څوک دی مونږ سره د کوم ځای نه؟ ستاسو ښایسته نوم؟ هلو I guess call drop شو. هلو
تاسو आवाज ما ته راتلو خو بر آی ګیس نتورک ایشو تاسو ته زما आवाज نه راتلو کال بیک اگین یا تاسو دلته کومنټ هم کولی شئ زه به تاسو دلته نه جواب درکم چې چا کالز نه لګیا دي هغه سمون ته کومنټ هم کولی شئ په خیبر میډل ایست انستګرام باندې او ای وی ټی خیبر افیشل پیج باندې مونږ لایو او ای وی ټی خیبر ټي وی باندې خو خیبر میډل ایست ټي وی باندې خو مونږ لایو او تاسو درې وړو پلیټفارم باندې مونږ ته چرته کومنټ کولی شئ زه به تاسو لګ تاسو کال نه لګیا دي نو مونږ به دلته تاسو ته جواب درکو ساجد علی وی سلام جی وعلیکم السلام ساجد عزیز الرحمن سلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ټول سلامونه ماته ملاویږي ون سانگ ارفراز پلیز خان جی آقا خیل سانگ به مونږ اخره کې پلی کوو اوس ماته پته نشته چې کم سانگ دی خو ماته پته ده پروګرام د خبرې او سندرې بس اوس به مونږ اخره کې سندره چلو نو سټی ټیون دا سندره مس نه کوي کال د مونږ سره راځي ګورو څوک دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک دی مونږ سره د کمزینا جی مقدر شاه خبرې مو سوات مټنه سوات نه څوک خبرې کوي جی مقدر شاه ماته سوات نه جی څنګه تاسو خیر جی تاسو څنګه خیر جی الحمدلله وختونه څنګه تیریږي کور کې ټول څنګه دي هلو هلو جی جی وختونه څنګه تیریږي لګیا دي جی الحمدلله خو مزه سره تیریږي الحمدلله الله هم دې ساته سبا ویل غواړي پروګرام کې خپل طرف نه میسج باور کول غواړي هلو ویم سبا ویل غواړي پروګرام کې تاسو आवाज راځي هلو تاسو جی مون خبرې کوم خو ټي په پته نه لګي چې نو ټي وی आवाज شاته نه بند کړئ کنه بیا تاسو ریپیټ کې کته شي हेलो कॉल ड्रॉप शो और कॉल ड्रॉप शो उस प्रोग्राम के वक्त शवे यो दमे ब्रेक तरफ ته بزو چرته مزي ورکوټیشن د مینا بعد واپس راځو تو خبره او سندري ورکوټیشن د مینا بعد واپس راغلو اوس به مونږ خپل کامنټس ریډ کو چې کم فیسبوک باندې شوی دی ولې چې ډیر زیات کامنټس دي ماشاءالله نو سو پر کال نه راځي مونږ بدلتا کامنټس ریډ کو السلام علیکم hope you are doing well عزیز الرحمن خان وعلیکم السلام I'm doing great what about you نور چا میسج کرے خان میسج کرے سلام عزیر خان وعلیکم السلام ټولو ته سلامونه کړي وعلیکم السلام عزیز الرحمن خان زما د پروګرام تعریف کړي your program is going well thank you so much عزیز الرحمن ولې چې یو پوزټیو کامنټ یا پوزټیو خبره چې راشي نو بار کول پکار دی ولې چې خپل ځان د پاره یو خوشحالي ورکول دی دنیا خو چاله خوشحالي نه دا ورکړي نو خپل ځان د پاره په خپل خوشحالي ورکو کال د موږ سره راځي ګورو څوک دی هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک دی موږ سره د کمزینا حمید له کابل څخه کابل نه څوک دی یاسر حمید تاسو आवाज صحیح نه راځي لګیا دی لکه دوباره وای څوک تاسو د ټي وی आवाज شاته نه بند کړئ پلیز تاسو आवाज صحیح نه راځي نه پوهیږم لګیم هلو کال ډراپ شو هلو کال ډراپ شو تاسو دوباره کال کوئ ما ته کړی څه نیټورک ایشو تاسو سره مې خبرې ونه شوې نو تاسو دوباره کال وکړئ بیا اور خان زمان میسج کړی دی کامنټ کړی دی ناٹ میسج سوري کامنټ کړی دی سلام وعلیکم السلام ټولو ته زما طرف نه چې څوک سلام کوي لګیا دی چا کامنټ مې شوی دی ولې چې ډېر زیات خلک دي ډېر زیات خلک ګوري لګیا دي کامنټس دي کالز دي نو زم انسان یم که نه کله نه کله خو لږ مس شي نو معذرت غواړم او ټولو ته وعلیکم السلام چې چا سلامونه کړي دي وعلیکم السلام ورسره جاوید الکوزی تاسو نمبر غواړي لګیا وي نو مال یو منټ راکې زه تاسو نمبر درکوم کال د موږ سره راځي ګورو څوک دی هلو السلام علیکم
हेलो, तो टीवी आवाज प्लीज बंद करें। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सुख दे मुंग सरोदा कम जिना। हेलो बांदी को तासो आवाज तासो कॉल मिला शायद है। हेलो हेलो तासो कॉल मिला शायद तासो मा सरा खबर गई। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो सलाम जी ना तू हेलो। आई गेस कॉल ड्रॉप से तासो कॉल मिला शायद तासो आवाज हम खा खस्तर आतलो लगे खो तासो बिजी हुई पता नहीं सम बांधे कॉल लगे खो। खैर थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। इंशाल्लाह दोबारा कॉल हो। काइंडली टोल व्यूअर्स द पारे च सुख सुख मुंगूरी लगे सुख सुख कॉल के तासो हमेशा जैसे कवे च कॉल कवे नो साथ न टीवी आवाज बंद हुई बोले से साउंड एको की सी बे जमुंगा खबर नशी के दे तासो रिपीट के दोबारा दा प्रोग्राम के देश नन पे 11 न 12 बजे पूरे रिपीट चली माता पता द इंसान एक्साइटमेंट की एक्साइटेड है आगे सो खपल आवाज औरेदल गाड़ी ऑन द टीवी नो दसे वाले जम माशूम मा हैव एक्सपीरियंस दिस कल ज वड़ो नो मा बाब हमेशा कल प्रोग्राम के विचरता में कॉल को टीवी आवाज पे न बंदोलो बोले खपल आवाज औरेदल यो बेले फीलिंग नो चिकलम तासो हमेशा चिकलम तासो कॉल कवी नो शात न टीवी आवाज बंद वई मुंग सरा जावेद अलकूजी जमुंग व्हाट्सएप नंबर ते लाइव कॉल नंबर में तासो दरकम 0097167447982 दा लाइव प्रोग्राम के तासो मुंग तरह कॉल कोले शे अगर तासो व्हाट्सएप कॉल वाड़ी नो अगम तासो लाइव की राजी ना दे शुमार शे व्हाट्सएप नंबर दे 0 पहला व्हाट्सएप नंबर तासो करे फेसबुक लाइव मैंने लाड शे अलता मुंग सरा उगरे अलता तासो माता कॉल के और दलता माता बलचा मैसेज करे ते अनमोल कमेंट्स दर न पाती की डेर आरजे साबिर माता पता था कमेंट्स पाती की ऑब्वियसली उस कम यो बस कॉलर जम दी तासो कमेंट्स जम दी और दल तक कमेंट्स जम दी वर्सरा मा शुरू नहीं माजरा तो गो छे जमा कमेंट्स जान मिस नो माजरा तो काड़ा और जमा तरफ न टोलो त सलाम वालेकुम अस्सलाम और डेरा मनना उस नूर तास तो सब हम कमेंट्स मिस की नो खैर देनो तास लगा गुजारा कवई करना दोबारा मैसेज हो गए सिंगा प्रिंस आसिफ दोबारा मैसेज हो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम नो दसे चिकला कमेंट्स मिस ची नो तास दोबारा मैं कमेंट को ले शे यो जल मिस ची नो इंसान दोबारा को पूरी करना एनी हाउ खान जमान वेली थैंक यू मैडम वेलकम डेरा मनना नो सिंगा चिमाता स्तवेली लाइफ के हमेशा यो एक्टिविटी पकार दे बोले छे एक्टिविटी ब ई नो तासो ब यो हमेशा यो खा एनर्जी सर यो मोटिवेटेड ब फील कवे तासो बा अखपल कार किम जुड़े लगी अखपल फैमिली सर अब हम खर टाइम तेरेगी बोले छे इंसान लाइफ किसे एक्टिविटी नहीं करना और हमेशा बस यो तरफ था बस यो रूटीन माने चलेगी नो आगा इंसान हमेशा यो स्टक फीलिंग की यो दसी फीलिंग की करना इंसान लग स्टक शी इंसान यो लाइफ किसे चेंजेस न राजी सिंगा चिता सो खपल लाइफ की एक्टिविटीज उस आते ता सो बखा खस्ता लाइफ हम तेरवे और दे सारा बस्ता सो खल को सरवले जस्ता सो खपल मूड खई स्ता सो खपल लाइफ खई नस्ता सो बनूर खल को सर सलूकम खस्ते खबे और हमेशा यो खस्ता लाइफ पते रवे कॉल दे मुंग सरा राजे गुरु सुख दी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सुख दे मुंग सरा द कमजिना जवाद खबरिकुम स्वातना जी जवाद सिंह तासो शुक्र अल्लाह शुक्र तासो खैर अल्हम्दुलिल्लाह तासो मा गवे कना से इंस्टाग्राम माने मैसेज करो कमेंट तो आवाज दी लकट राजी पुलिस में वेम तासो इंस्टाग्राम माने चोस मैसेज कमेंट करो कना तासो मा गवे न जिना ना तासो गलत सोए मा पेला जलकाल करे सही है नूर सब वेल गाड़ी प्रोग्राम के हां टोल जी पुल्ला पड़चोई जो किस्सा प्रोग्राम ने परशोक से लगू मनना डेरा मनना नूर सब वेल गाड़ी प्रोग्राम के खपल तरफ न जमुंग टॉपिक हवाले सर बस वेल गाड़ी
مونږ خو تاسو ډېر مشکور یو، خاص کر د ویټي خیبر مننه ډېره تاسو موږ په اړه خو د پروګرامونه ارینج کوي. مننه ډېره مننه. او زموږ پر کو چې ټي وی لګي کاوړ کې دي کمشران کې نه جو بس ویټي خیبر لګېدلی. جی جی مننه ډېره. دا یو فیملی پروګرام په همیشه پښان از یوزوال چې کوم ډېر زبردست روان دي. مننه ډېره. او ډېر په مینه موږ ناسیو. مننه. او بس تاسو زبردست پروګرام په ان شاء الله ګورو. ان شاء الله ډېره مننه. زما پروګرام اول چې تاسو پهله ځل کال وکړو زموږ پروګرام کې زه به تاسو ته دا ووایم چې زما پروګرام هر منګل پرز 9:09 بجو پورې راځي. صحیح ده؟ نو زه به تاسو کال ویټ کوم بیا هر پروګرام کې ان شاء الله. مننه. اوکې جی اوکې مننه ډېره مننه تاسو کال د پاره. جی دا زموږ فرست ټایم کالر پروګرام کې پهله ځل راغلو. نو ان شاء الله چې څوک هم تاسو کور دروازې ته یا د تاسو یو فرندلی وی کې تاسو سره ملاويږي نو موږ ته پکار دي چې موږ خپل سلوک ورسره ښه ساتو. او څنګه چې تاسو پهله ځل کال وکړو ما ولا نیکسټ ټایم انویټیشن هم ورکړو چې زما پروګرام ټیوزډے پرز لګي 7 to 8 pm. نو تاسو دوباره کال وکړئ. موږ ولې نشو کولای خپل یو ډیلی روټین کې د سلوک ټول خلکو سره فرندلی سلوک ولې نشو ساتلی؟ ولې موږ خپل یو ایګو یا تکبر کې همیشه ګرځو؟ کال د موږ سره راځي ګورو څوک دی. هلو السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک دی موږ سره د کوم ځای نه؟ یاسر له کابل څخه. جی یاسر څنګه یې تاسو؟ شکر د خپل خیر. الحمدلله الحمدلله. څه به ویل غواړئ پروګرام کې؟ او څه به کوئ؟ جی جی هلو تاسو आवाज راځي. څه به ویل غواړئ پروګرام کې؟ Hello. I guess call drop show. Hello. जी कॉल ड्रॉप शो مونږه براشو خپل کمنټ سیکشن ته. ول چې کمنټ سیکشن هم ډیر ضروری دی ول چې بیا خلک وایي چې تاسو زما کمنټ مس کو. ارج صابر مونږ ته وایي هر چا له عزت او قدر پکار دی ژوند نه پاتې کیږي او حسین یادونه همیشه ژوندۍ پاتې کیږي. دا خو صحیح خبره ده. دا خو تاسو ډیر مطلب یو دسه خبرو کا چې انسان یا نه خو یو یادونه ضرور پاتې کیږي. ولې چې هر رشته یو اند دی. هر رشتہ یو اند دی هغه ختم شي خو همیشه یو دسه مونږ ته پکار دی چې مونږ خپل یو دسه میموري پریدو خلکو سره چې همیشه مونږ هغه کس خپل بیډ ټایمز کې یادول شي خپل ښه ټایم کې یادول شي مونږ چې هغه یادونه یادې نو هغه سره په خله مسکا شي. کول دې مونږ سره راځي ګورو څوک دی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک دی مونږ سره د کوم ځای نه؟ पाकिस्तान जो. पाकिस्तान से कौन बात कर रहा है? सैयद अली हैदर. आप पहले मुझे ये बताएं आप पठान नहीं हैं और आपको मेरा प्रोग्राम समझ आ रहा है? पंजाब से. आप पंजाब से मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं. आपको पश्तो आती है? इस्लामाबाद से पश्तो कम आती है. पश्तो कम बात करते हैं मतलब समझ सकते हैं आप पश्तो में बात करते हो? जी पश्तो पठान चैनल है पश्तो में ही बात कर रहे थे अब तक. हाँ आप कहाँ से हो? मैं पेशावर से हूँ. आप कहाँ से हो? मैं लाहौर से. तो आप पहले मुझे ये बताएं. आप तो मुझे पठान लग रहे हैं क्योंकि आप पूरा प्रोग्राम देख रहे थे अभी तक बैठ के. जैसे आपने एंड में कॉल की है मतलब आप पूरा प्रोग्राम देख रहे थे. तो आप मुझे ये बताएं आपको पश्तो आती है ना? पश्तो मुझे कम आती है. आप सिखाओ मुझे. अच्छा आप मेरा प्रोग्राम देखते रहिए आप सीख जाएंगे. पहले आप मुझे ये बताइए क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम में? मैं कहना चाहूंगा पिशावर में मौसम कैसा है आजकल? जी जी पेशावर में क्या? पिशावर में मौसम कैसा सर्दी कैसा है? मैं बेसिकली पेशावर से हूँ बट हम स्टूडियो रन करते हैं. हमारा जो स्टूडियो है वो दुबई में खैबर मिडल ईस्ट है ये. तो अभी मैं दुबई में अगर दुबई के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ कि दुबई में अभी हल्का मौसम अच्छा हो रहा है. तड़ा मस्त ना. हाँ माफी मुश्किल है. तो और क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम में? पिशावर जो पिशावर में मौसम कैसा है? पिशावर में मौसम कैसा है? जी जी सर्दी कैसा है? पेशावर में क्या? पिशावर में मौसम कैसा है? सर्दी कैसा है? पेशावर में क्या? पिशावर में मौसम कैसा है? सर्दी कैसा है?
जी मैं पेशावर से हूँ। क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, क्या मैसेज देंगे व्यूवर्स को? आप जी कौन? मैं? जी आप और कौन? नहीं सही, मैं तो पंजाब जो हाँ। तुसी पंजाब दे हो? तुसी पंजाब दे हो? पंजाब तो बस पंजाबी विच गल करो ना। बस सिंधी गाल कर रहे हैं। मनु सिंधी नहीं आंदी, मनु सिंधी नहीं आंदी, मनु पंजाबी आंदी है। आपको आती है पंजाबी? मनु आंदी है, मैं पंजाबी विच गल करनी पई हां। वैसे आपकी आवाज बहुत प्यारी लगती है पंजाबी में। बस थैंक यू सो मच। अब मैं आपको इसको पंजाबी में जवाब दूं, इंग्लिश में जवाब दूं या उर्दू में जवाब दूं? हाँ बड़ी बात है, बड़ी बात है। माशाल्लाह पंजाबी आपकी आवाज जो है ना बहुत प्यारी लगती है, इतनी प्यारी खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच तारीफ के लिए, थैंक यू सो मच। आप कुछ मैसेज भी दे दे अपनी तरफ से, कुछ बोल दे प्रोग्राम में। हाँ ये कितने दिन बाद होती है जी? कॉल कितने दिन बाद होती है? लाइव कितने दिन बाद आते हैं? हर मंगल के दिन, हर हफ्ते मंगल वाले दिन 7 से 8 बजे ये प्रोग्राम लगता है। पाकिस्तान टाइम 8 से 9, पाकिस्तान टाइम 8 से 9, दुबई का टाइम 7 से 8। हेलो, दुबई में किस दिन है? दुबई में 7 से 8 और दुबई में 7 से 8 मंगल वाले दिन, और पाकिस्तान में मंगल वाले दिन 8 से 9 बजे। आई गेस कॉल ड्रॉप हो गई। थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए, बहुत मजा आया आपसे बात करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी मैं आपके कॉल का वेट करूंगी। हर मंगल वाले दिन 7 से 8 दुबई का टाइम है और 8 से 9 पाकिस्तान का टाइम है। अब मुझे नहीं पता आपने कहाँ से कॉल की थी, क्योंकि आपने तो मुझे कंफ्यूज ही कर दिया। आपने कभी पश्तो बोलते हैं, मुझे पश्तो आती है, फिर उर्दू में बात की, फिर सिराकी में बात की। खैर थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अब हम जब उर्दू की शो उसमें चैनल बदल शो उनसे प्रोग्राम टाइम खत्म शवे थे वसलत लोग बमदावम से अखबल जी देर ख्याल साथे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बेहतर मिलावीगू सेम टाइम विद द सेम होस्ट और सेम प्रोग्राम के। बस द चल जुड़ना मखो गवई खस्ता वक्त रवई जंग झगड़ों द कलम चा से नदी जोड़ शवे। बस माले इजाजत रखी, अल्लाह पामान।